الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه زه غونډ پښتنه ته مخاطب یم په 11 اکتوبر باندې د میز مشر نصیر کوکی خیل افریدی د غونډې پښتنې مشر چې پابند یو جلی اف آی آر د میز حکومت انتظامیه جلی اف آی آر کټ کړی و پاکې دای گرفتار شو پانه بعد چې دای پاکې ضمانت وشو بیا د سراروغه یو کاس چک شو یغه اف آی آر په کټ ک بیا نه بعد چې نصیر کوکی خیل باندې چې ډی خان عدالت ته پیش کوو دا خبره په سوشل میډیا رولا په کیسه روغلا چې د وانا سیټي جنوبي وزیرستان یو وزیر ورڅک شو په نصیر کوکی خیل باندې اف آی آر کټ کو په باندې ټوټل سیاسي تحریکي ملګری د میر د جرګې مشرونه باندې سوچ سمجھ وکړه سره اکشنوستي مشورات وکړه پانه بعد می چې کیم کس په نومه اف آی آر کټ شوی و د احمد په نومه امیش تحقیقات وکړه میش اکورا تا ورورا سي دي د تکورا تا ورغللی دایم رويستو چې هغه اف آی آر چې په دا سیټي تونه کې کټ شوی دی په 26 دسمبر باندې د میش د پښتنې په مشر هغه احمد الله دوستو خپل زبانی خبره وکړو احمد الله یې چې نو اف آی آر کټ کړی دی نو ورغلی دا فیک اف آی آر دی یمو شناختی چا استعمال کړی دی ویسو هغه خبره خپل احمد الله وکړو میش دا کیسه پرونی استلا میش کوم امازای واکشل یې پریکړه کړه چې میش د خپل مشرونه قدر کی میش د ادارې د چا په خلو باندې دا چار نه کی ا خبرو د خپل هوا کی دای چې وکړو نور میش څټ خپل تحریکي ملګری سیاسي خلکو بیا خپل مشاورت کی دا بیار چې کیم کټ شوی دی دا بونه راي کټ کړی چچا کټ کړی دی د مصر ظلم زیاتای کړی دی او د دغه باوجود چچا کړی دی ان شاء الله سړی ډېر ان شاء الله زر کیلو ته گرفتار شي او د سره مې تعلق نشته ختم کیږي چې مو ختم کیږي زازری